السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو تاسو په سایډ باندې دا تصویر صحیح کو، په سټارټینګ کې په تمنیل باندې تصویر صحیح کو. د نادیه ګل اوپن تھیټر شو دی، نو په دې کې به سندره به وي د پښتو هغه ولې چې دلته کې پښتو اردو میکس چې دی نو سندرغاړي به راځي او هغې به سندرې وي، نو دا به چې دی نو د پښتو هغه سندره به په دلته کې به وي. او دلته کې په دې شو کې به پاکستانیان به راځي او هغې نه علاوه چې دی نو اوورسیز پاکستانیان چې کوم دي او بیا سپیشل چاینیز خلک به هم په دې شو کې به راځي. نو چاینیز به هم نادیه ګل له پیسې ورکړي. دې نه مخکې فاطمه ګل چې دی نو راغلې او په پنډۍ کې ریالټو تھیټر کې مراد راوستی و، نو مراد هلته کې په فاطمه ګل باندې ډېر زیات پیسې ګټلې دي. نو پاتې شو منصف. نو اوس منصف چې دی نو په اسلام آباد شکرپړیې سره چې دی نو دلته کې د یو شو به وي، نو 3 ورځې به جمعه هفته اتوار تقریبا داسې 3 ورځې راځي. نو په دې کې به اوس فاطمه ګل خو نه راځي، خیر په دې کې نادیه ګل به راځي. نو نادیه ګل به راځي، نو منصف چې دی نو دې ځل به نادیه ګل باندې به پیسې ګټي، ولې چې کم کسان به راځي نو هغې به پیسې ورکوي. نو هغه چې کومې پیسې دي هغه به منصف اخلي د نادیه ګل په سر باندې. نو دوستانو ډېر ښه کاروبار دی، ډېر ښه بزنس دی. په یو هفته کې د یو رور ښځه راځي او بل هفته کې د بل رور ښځه راځي، او دریم خو د هغه خو نوم مه اخلئ. نو هغه فلحال چې دی نو سکرین آوټ شوی دی، د هغه چې دی نو بس یو خواته فوکس دی، هغه چې دی نو په فلمونو، نو ریشم ګل صرف فلمونو سایډ ته ده او پاتې شوه فاطمه او نادیه. نو دا چې دی نو هر خواته دي، چې کوم ځای کې ایونټ وي، شو وي، ډانس وي، نو هغه ځای کې چې دی نو دا کسان راغواړي. یو خواته چې دی نو ډانس دپاره فاطمه او سندرو دپاره نادیه. خیر نادیه ډانس هم کوي او سندرې هم وایي، هغې سره 2 کارونه دي. بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام هم له خپل دوستانو سره شیر کوم. که ویډیو کې ماله څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر ژر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. تل ویله په امان. والسلام.